الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. زما عزتمند و قابل احترام مشرانو ورونو او دینی خویندو او کوم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې یې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بعد د سلام نه شکر کو د الله سبحانه وتعالی چې رب العالمین موږ او تاسو له دې عظیم عبادت توفیق راکړ او دعا کو هغه کسانو ته چې هغه مریضان دي او د دې عبادت توفیق یې نشته دی رب العالمین دې ولې شفای کامله عاجل ورکړي. دعا کو هغه مسلمانانو ته چې د دې عظیم عبادت نه په غفلت کې پراته دي، د دې نه غافل دي، الله سبحانه وتعالی دې په هغې باندې رحم وکړي او الله دې ورته نیکۍ هدایت وکړي. زما عزتمندو موږ او تاسو باندې د احترام میاشتې راغلي دي، د قدر میاشتې په موږ او تاسو باندې راغلي دي، د حرمت میاشتې په موږ او تاسو باندې راغلي دي. په هغې کې داخل یو چې الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې د هغې ذکر کړی دی چې منها اربعة حرم، څلور میاشتې په هغې کې د حرمت میاشتې دي او دا د ادب میاشتې دي. منها اربعة حرم، دا څلور د حرمت میاشتې کومې میاشتې دي چې په هغې کې یو ذوالقعده ده، یو ذوالحجه ده او یو محرم الحرام او بل رجب. دا څلور میاشتې د حرمت میاشتې دي، د ادب او د احترام میاشتې دي. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې د دې ذکر کړی دی. پرونه پورې چې کوم میاشت وه هغه د ذوالقعدې میاشت وه، دا هم د حرمت میاشت وه. پرون مازدیګر هغه خلاصه شوه او پرون مازدیګر د ذوالحجې میاشت ولیدل شوه. نو ذوالحجې میاشت دا هم هغه د حرمت د میاشتو نه یوه میاشت ده. نن اول د ذوالحجې دی، بیا د ذوالحجې دا 10 ورځې د هغه د عظمت او د شان والا ورځې دي. الله سبحانه وتعالی د 10 ذوالحجې له یو خاص فضیلت ورکړی دی. الله سبحانه وتعالی بعض عباداتو له یو خاص مقام ورکړی وي او د دغه عباداتو دپاره یو خاص وقت هم مختص کړی وي. دغه اوقاتو کې بهترین وقت او بهترین زمانه هغه 10 ذوالحجه ده، 10 ورځې د ذوالحجې دي. اوس چې موږ او تاسو کوم یو کې ساه اخلو، نن اول د ذوالحجې، دا د دنیا بهترین او افضل ترین ایام دي. د 10 ذوالحجه دا هغه ورځې دي کله چې موسی علیه السلام تور سینا ته لاړ، د الله سبحانه وتعالی سره هم کلام کېدو دپاره. تور سینا ته لاړ، نو الله سبحانه وتعالی ورته وفرمایل چې ای زما پیغمبره روزې ونیسه. نو موسی علیه السلام د الله په امر باندې 10 روزې ونیولې په تور سینا کې. هغه کومه میاشت وه؟ پرون چې کومه میاشت خلاصه شوه ذوالقعده، دا د ذوالقعدې میاشت تمامې روزې موسی علیه السلام ونیولې. نو بیا موسی علیه السلام کله چې انسان روزه شي، د روزې په وجه باندې د خالي معدې په وجه باندې په دې خولې کې وږم را پیدا کېږي. نو موسی علیه السلام ولګېد مسواک یې وکړه بعد د 10 روزو چې مسواک یې وکړ. نو الله سبحانه وتعالی ورته وفرمایل چې ای زما پیغمبر د معدې په وجه باندې چې کوم وږم د انسان په دې خولې کې را پیدا کېږي، دا الله سبحانه وتعالی ته ډېر زیات محبوب دی، الله سبحانه وتعالی ته ډېر پسندیده دی. او تا هغه ځایله ما سره د هم کلام کېدو نه مخکې تا هغه ځایله دی کړ. نو اوس داسې وکړه ای زما پیغمبره چې 10 ورځې نورې ونیسه. امر ورته الله وکړ چې 10 ورځې نورې ونیسه. نو موسی علیه السلام 10 ورځې نورې ونیولې. هغه روزې هغه د 10 ذوالحجې دا 10 ورځې وې. دا 10 ورځې موسی علیه السلام ونیولې. الله سبحانه وتعالی د هغې ذکر قرآن کې داسې کړی چې ووعدنا موسی 30 لیلة واتممناها ب10 فتم میقات ربه 40 لیلة. نو هغه بیا هغه 40 روزې پوره کړې. هغه 10 روزې د ذوالحجې موسی علیه السلام ونیولې.
نو دا هغه ایام دي دا 10 ورځې د ذوالحجې چې دا د ابتدا نه د عظمت والا او د شان والا دي. الله سبحانه وتعالی ډېر زیات فضیلت ورکړی دی 10 ورځو له اوس چې موږ تاسو باندې کمې راغلې. به د ذوالحجې میاشت ته ولې ذوالحجه وایي؟ ذوالحجه ورته په دې خاطر باندې وایي چې په دې کې یو اهمه فریضه پکې ادا کیږي. کومه فریضه پکې ادا کیږي؟ حج د بیت الله پکې ادا کیږي. د حج په وجه باندې ورته څه وایي؟ ذوالحجه. دا د ذوالحجې میاشت یعنی د حج میاشت، هغه میاشت چې د حج میاشت، د حج په وجه باندې دې ته ذوالحجه وایي. او دا میاشت د ذوالحجې بیا د اولنۍ 10 ورځو ته 10 ذوالحجه وایي او دې له الله سبحانه وتعالی فضیلت ورکړی دی. بهترین ایام دي. ولې الله سبحانه وتعالی دې 10 ورځو له دومره فضیلت ورکړی دی چې دا په دې تمام 315 ورځو کې دا بهترین ایام دي. موږ تاسو باندې ډېرې ورځې تېرې شوې 315 ورځې، لیکن د دې ورځو یو خاص فضیلت دی، یو خاص اهمیت دی. بیا ولې الله سبحانه وتعالی دې 10 ورځو له دومره فضیلت ورکړی دی او دومره غوره او افضل ورځې دي؟ دا په یو څو وجو باندې. اول فضیلت چې الله سبحانه وتعالی دې 10 ورځې د ذوالحجې له ورکړی دی، کوم کې چې موږ تاسو داخل یو، دا په څه وجه په دې چې الله سبحانه وتعالی په دې باندې قسم کړی دی. او رب العالمین چې په یو څیز باندې قسم وکړي دا دلیل دی د اساس په عظمت باندې چې الله سبحانه وتعالی په یو څیز باندې قسم وکړي. الله قسم کړی په دې 10 ورځو باندې چې والفجر وليال 10 قسم دی د ذوالحجې په سبب باندې په دې 10 ورځو باندې. د جمهور علماء په نسبت باندې د والفجر وليال 10 نه د دینه د ذوالحجې د 10 ورځې دي. والشفع والوتر او قسم الله کړی په چی باندې؟ په جوف او په طاق باندې. والشفع والوتر الله وی الله فرمای قسم دې په جوف باندې او په طاق باندې. وز دا جوف چې دا د عید الاضحى لسمه ورځ د ذوالحجې دا جوف راځي عید الاضحى ورځ. په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالی قسم کړی دی په جوف باندې چې د عید الاضحى ورځ ده. الله سبحانه وتعالی قسم کړی په طاق باندې چې د ذوالحجې نه هم ورځ ده چې د عرفه ورځ ده. په دې ورځ باندې هم په ورځ د عرفه او په ورځ د عید الاضحى په دې باندې الله قسم کړی دی. وتر طاق چې هغه د عرفه ورځ راځي او جوف په عید الاضحى ورځ راځي. نو په دې چې الله سبحانه وتعالی قسم کړی نو فضیلت الله د دې 10 ورځو لور کړی په وجه دي چې په دې ورځ الله سبحانه وتعالی قسم کړی دی. دویم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی دې 10 ورځې د ذوالحجې لور کړی دی په څه وجه ور کړی دی؟ دا په دې وجه په دې سبب چې دې ورځو ته الله سبحانه وتعالی د شمار ورځې ویلي دي. هغه ورځې چې د شمار معلومي ورځې ورته ویلي دي. ایام معلوم کومې ورځې؟ معلومې ورځې د ذوالحجې ورځې معلومې ورځې الله ورته ویلي دي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی دې متعلق داسې فرمایي واذکروا الله فی ایام معلومات. د خپل رب ذکر وکړه، خپل رب یاد کړه په هغه کوم ورځو کې؟ په هغه ورځو کې چې کوم موږ تاسو کې پکې ساخو. دې ته هغه معلومې ورځې وایي. دا د ذوالحجې د 10 ورځې دي. الله وایي په دې کې خپل رب یاد کړئ، د خپل رب ذکر وکړئ، خپل رب نه دعا طلب کړئ. واذکروا الله فی ایام معلومات. دا هغه معلومې ورځې د قرآن کې الله ذکر کړی دی. نو دویم فضیلت الله دې ورځو په دې ورکړی چې الله ته معلومې ورځې قرآن کې ویلي دي. دریم سبب د فضیلت چې د 10 ذوالحجې الله سبحانه وتعالی ورکړی په دې باندې چې امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دې 10 ورځو باندې شاهدي ورکړې ده. شاهدي ورکړي. د الله پیغمبر څنګه شاهدي ورکړي دي؟ 10 ورځې داسې فرمایي چې افضل ایام الدنیا العشر. د دنیا په تمام ورځو کې افضل ورځې او بهترین ورځې هغه د 10 ورځې. دا چا فرمایلی؟ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د دنیا په تمام ورځو کې افضل ترین او بهترین ایام هغه د 10 ذوالحجې د 10 ورځې دي. کوم کې چې موږ تاسو داخل یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام بخاری رحمه الله دا حدیث راوړی دی، ابن عباس رضی الله عنه حدیث راوړی دی. هغه فرمایي ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر. د الله پیغمبر فرمایي په دې 315 ورځو کې چې څومره نیک اعمال کې وی په دې 10 ورځو کې چې انسان کله یو نیک عمل وکړي، د خیر عمل دی وکړي، نیک عمل دی وکړي، وی دا الله سبحانه وتعالی ته دومره محبوب، دومره پسندیده عمل دی چې داسې په دې نور ورځو کې نه وي کوم چې ته په دې 10 ورځو کې کې. الله سبحانه وتعالی ته په دې 10 ورځو کې هر نیک عمل ډیر زیات محبوب. یو صحابي عرض وکړ یا رسول الله قال ولا الجهاد فی سبیل الله.
د جهاد فی سبیل الله نه هم په دې 10 ورځو کې دا نیک عمل دا هم بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل نعم ولا الجهاد فی سبیل الله، د جهاد فی سبیل الله نه هم په دې 10 ورځې 10 ذوالحجه کې دا نیک عمل کول دا افضل او بهتر دی. څوک په دې کې خیر کار وکړي، نیک عمل وکړي، موږ پکې کې تلاوت کې دعا کې چې هر خیر کار ته کې دا افضل دی او الله سبحانه وتعالی ته په دې ورځو کې ډېر زیات محبوب وي او هغه ته ډېر زیات خوښ. څلورم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی د 10 ذوالحجې له ورکړی دی سبب یې څه شی دی؟ په کوم سبب باندې دا 10 ورځې چې دا دومره بهترین ایام دي د تمام دنیا، هغه دا چې په دې کې یوه ورځ راځي چې هغې ته څه وایي یوم عرفه. په دې 10 ذوالحجه کې یوم عرفه راځي او عرفې ته څه وایي یوم المغفره، د بخشش ورځ. یوم العتق من النیران، هغه ورځ چې انسان پې د جهنم نه ازادي حاصلېږي. یوم العتق من النیران، هغه ورځ چې انسان پې د جهنم نه ازادېږي. په دې کې هغه ورځ دغه په دې 10 ورځو کې ده. دې 10 ورځو چې الله سبحانه وتعالی فضیلت ورکړی دی، بهترین فضیلت پکې عمده دی چې په هغې کې دا د عرفې ورځ پکې راځي. او د عرفې ورځ د هغه ورځ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې حجاج کرام عرفات ته ورسیږي، وقوف عرفات ته رسېدل حج تکمیلېدل دي. بس حج ته وقوف عرفات ته چې حاجیان کله ورسیږي نو د هغې حج تکمیل شي. او دا ورځ د عرفې باندې د هغه ورځ ده چې الله سبحانه وتعالی په اهل عرفات باندې فخر کوي. الله سبحانه وتعالی ملائکو ته فرمایي چې ای زما ملائکو، تاسو وګورئ زما بندگان ما ته راجمع شوي دي، ما ته عذر کوي، زاری کوي، ما نه دعا طلب کوي. تاسو شاهد اوسئ په دې باندې چې ما دې ته مغفرت وکړو او ما دې ته بخشش وکړو. د عرفې په ورځ باندې الله سبحانه وتعالی بخشش کوي خپلو بندګانو ته. د هغه ورځ ده چې بخشش کېږي انسانانو ته. بیا په دې ورځ باندې روژه نیول، د عرفې په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي صیام یوم عرفه احب علی الله ان یکفر سنة التي قبله والتي بعده. د عرفې د ورځې روژه دې ونیوله، وایي دا الله سبحانه وتعالی دومره اجر په دې باندې ورکوي چې یو کال ما قبل ګناهونه او د یو کال ما بعد ګناهونه دا الله سبحانه وتعالی ورسره بخشش کوي. الله سبحانه وتعالی رحمان و رحیم ذات دی او قادر ذات دی، په دې باندې قادر او قدرت او طاقت لري چې دا کار وکړي. الله په دې باندې قادر دی چې ستا ما قبل او ما بعد ګناهونه په دې یوه روژه باندې بخشش کړي. د یوه روژه باندې الله سبحانه وتعالی دومره اجر ورکوي چې انسان له الله سبحانه وتعالی توفیق ورکوي او دا موقع د لاسه ورکړي. په دې یو روژه باندې الله سبحانه وتعالی دومره رحم کوي په دې خپلو بندګانو باندې. الله پیغمبر فرمایي صیام یوم عرفه احب علی الله ان یکفر سنة التي قبله والتي بعده. په دې یوه روژه باندې ما بعد او ما قبل ګناهونه الله بخشش کوي. بیا دې عرفې روژې کې یو مسله ده، هغه دا چې دا روژه په حجاجو باندې نشته، په حاجیانو کرامو باندې نشته دی. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په دوران کې د عرفې روژه نه دی نیولې. دا روژه فقط هغه کسان دپاره ده چې په حج کې نه وي او مقیم وي، په هغې باندې د عرفې روژه ده. د حج په دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روژه ترک کړې ده. پنځم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی دې 10 ورځو له ورکړې ده او دا 10 ورځې سبب یې څه شی دی؟ هغه فضیلت یې دا دی چې په دې کې زموږ او ستاسو دپاره د خوشحالۍ ورځ راځي. د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ پکې ده. مسلمانان په ورځ باندې خوشحالي کوي چې هغه د څه شي ورځ ده؟ د عید د اختر ورځ پکې راځي. د عید ورځ، د اختر ورځ، د دې د راتلو په وجه باندې دا په دې 10 ورځو کې راځي. او الله سبحانه وتعالی چې دې 10 ورځو له فضیلت ورکړی دا د مسلمانانو دپاره غټه خوشحالي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړ د مکې نه، نو په دغه زمانه کې د الله پیغمبر ولیدل چې څه کسان دي هغوی لوبې کوي، مستي کوي، ساتیري کوي. وهما یلعبون فیهما، په هغې کې دوی لوبې کولې او بازي او مستي کوله. نو د الله پیغمبر پوښتنه وکړه چې دا ولې دوی په دې ورځ باندې دوی دغه شان مستي کوي، ساتیري کوي؟ نو اصحاب کرامو ورته وفرمیل چې یا رسول الله موږ به د جاهلیت د زمانې د وختو نه دا ورځ چې راشي موږ په دې کې خوشحالي کوو او په دې کې اختر کوو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې قد ابدلکم الله خیرا منها، قد ابدلکم الله خیرا منها،
عید الفطر و عید الاضحى. الله سبحانه وتعالی تاسو له دې نه بهتر دوه ورځې درکړي دي چې تاسو په هغې کې خوشحالي کوئ، چې یو د عید الاضحى ورځ ده او بل د عید الفطر ورځ ده. دې لسو ورځو د ذوالحجې چې الله سبحانه وتعالی فضیلت ورکړی دی، نو پنځم فضیلت سبب یې دا دی چې په دې کې د مسلمانانو دپاره خوشحالي راځي، د خوشحالۍ ورځ ده چې د عید الاضحى ورځ پکې راځي. شپږم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی دې لسو ورځې د ذوالحجې له ورکړی دی، سبب یې څه شی دی؟ سبب یې دا دی چې زموږ او ستاسو دا دین مقدس، د اسلام مقدس دین د دې د تکمیلېدو اعلان الله سبحانه وتعالی په دې لسو ورځو کې کړی دی. زموږ او ستاسو دین کله مکمل شوی دی؟ کله په دې ذوالحجې په دې لسو ورځو کې په دې کې تکمیل شوی دی او الله سبحانه وتعالی اعلان کړی دی. کله کړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع په موقع باندې خطبه ورکوله. په دغه وخت کې د سورة مائده ده یو آیات یو حصه نازله شوه او هغه دا وه چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ای زما پیغمبر، نن ما ستاسو دپاره ستاسو دین تکمیل کړ، ورضیت لکم الاسلام دینا واتممت علیکم نعمتي، او زما نعمت مې د اسلام په شکل باندې درکړه. تاسو له یو نعمت درکړه چې شکل او نوم یې څه شی دی؟ اسلام دی. دا مې در د اسلام په شکل باندې د خپل نعمت درک. ورضیت لکم الاسلام دینا، او ستاسو دپاره مې دا د اسلام دین خوښ کړ، تاسو ته مې نصیب کړ. او الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې څوک د قیامت په ورځ باندې دا دین اسلام راوړي او په دې باندې عمل وکړي، زه به د قیامت په ورځ د هغه نه راضي شم. کوم نعمت چې ما ورکړی دی او په دې نعمت باندې دې عمل وکړي او د قیامت په ورځ دا ما ته راوړي، نو زه به د قیامت په ورځ د هغې نه راضي شم. نو د سورة مائده د دې آیات یوه حصه نازله شوه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د حجة الوداع په موقع باندې. د الله پیغمبر چې کله دا آیاتونه نازل شول، نو په دغه وخت کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول او آخر حج دی، حجة الوداع. یو حج کړی د الله پیغمبر، څلور عمرې کړې وې، د هغې نه بعد وفات شوی. نو په دې موقع باندې د الله رسول سره په ډېر زیات تعداد باندې اصحاب کرام موجود دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه سوال وکړو، پوښتنه یې ترې وکړله چې هل بلغت رسالتي، ما تاسو ته دا دین در ورسو، ما تاسو ته دا دین در رسولی دی، چې کمی خو پکې نشته دی، په دې کې خو به څه خبره پاتې نه وي. لکه نن چې خلک راپاڅېږي دا خبره په حدیث کې شته، دا په دین کې شته او دا پکې نشته. د الله پیغمبر د اصحاب کرامو نه دا پوښتنه وکړه، هل بلغت رسالتي، ما تاسو ته د الله دین در ورسو؟ پوښتنه یې وکړله. نو په هلته په ډېر لوی تعداد باندې اصحاب کرامو په یو آواز باندې وویل چې نعم یا رسول الله، تا موږ ته د الله دین را ورسو. نو د الله پیغمبر د خپله ګوته مبارکه اسمان طرف ته جګه کړه او درې کرتې داسې ویل چې اللهم اشهد، اللهم اشهد، یا الله ته شاهد اوسې ما ستا دین ستا بندګانو ته ورسو. بیا د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کمه موده بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. یو څو میاشتې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه رحلت کړی دی. نو دې وخت کې کله چې عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه د امیر المؤمنین دی، دله یو یهودي راغی او هغه یهودي ویل یا امیر المؤمنین، ستاسو په قرآن عظیم شان کې یو آیات دی، که دا آیات په موږ یهودو باندې نازل شوی وی او په تورات کې موجود وی، نو موږ به ډېر لوی جشن کولی او ډېر لویه خوشحالي به موږ لمانځلې. معلومان چې زموږ په تورات کې دا داسې آیات نشته دی کوم چې ستاسو په دې کتاب قرآن کې موجود دی. عمر رضی الله تعالی عنه ته پوښتنه وکړه چې هغه کوم آیات دی؟ نو هغه ویل چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا، دا آیات. نو عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل، هغه یهودي خو ځکه دا سوال کوو چې یو هغه ته معلومات و چې د یهودو دین نه دی تکمیل شوی، مکمل شوی نه دی، او دویم دا چې د هغې په کتاب په تورات کې لیکلي چې آخر الزمان پیغمبر را روان دی، بل نبي را روان دی. اوس هغه پیغمبر راغی، هغه نبي راغی او د مسلمانانو دین تکمیل شو. ځکه دا سوال کوو که دا زموږ په تورات کې موجود وي نو زموږ دپاره به ډېره لویه خوشحالي وه او د مسلمانانو دین تکمیل شو. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چې دا خو زموږ هم ډېر د خوشحالۍ په موقع باندې د آیات نازل شوی دی، ځکه چې یو د عرفې ورځ وه او بل د جمعې ورځ وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حج و حجة الوداع دا هم د عرفې ورځ وه او هم د جمعې ورځ وه. او رسول هغه ته عمر رضی الله عنه ته وفرمیل چې دا دواړه زموږ دپاره د عید او د اختر ورځې دي. د جمعې ورځ هم د مسلمانانو دپاره د عید او د خوشحالۍ ورځ ده او د عرفې ورځ
لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوم عرفه یوم النحر و ایام التشریق عیدنا لاهل الاسلام. د عرفې ورځ او د یوم النحر د قربانۍ ورځ او د ایام تشریق ورځ دا مسلمانان د خوشحالۍ ورځې دي. دا خو په بهترینه موقع باندې نازل شوی دی چې زموږ دواړه د خوشحالۍ ورځې دي او موږ په دغه ورځ باندې خوشحالي کوو. اووم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی د 10 ورځو د ذوالحجې نه ورکړی دی او سبب یې څه شی دی چې دا 10 ورځې د ذوالحجې دومره د فضیلت والا ورځې دي، هغه دا چې په دې کې یوم النحر راځي، د قربانۍ ورځ پکې راځي. یوم النحر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعظم ایام عند الله یوم النحر. د الله په نسبت باندې بهترین ورځ، محبوب ترین ورځ هغه ورځ ده په کومه ورځ باندې چې قرباني کیږي، ذبح کیږي، د الله دپاره حیوان ذبح کیږي. وی دا هغه ورځ د الله سبحانه وتعالی دپاره ډېره بهترینه ورځ ده او محبوبه ورځ ده. بې قرباني دا په هر ذي ساعه صاحب استطاعت چې وس او توان او طاقت ولري په هغې باندې واجب ده. په نزد د چا؟ په نزد د امام ابو حنیفه رحمه الله هغې ورته واجب وایي. یو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې دواړو یو قول دی په دې کې چې قرباني اضحیه دا په هر نارینه زنانه چې صاحب استطاعت وي په هغې باندې قرباني کول دا واجب دي. لیکن دا نور د جمهور علماو چې دي، امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمه الله، د هغې په نسبت باندې سنت مؤکده ده، هغې ورته سنت مؤکده وایي. امام ابو حنیفه رحمه الله او امام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغې دا دلیل پیش کوي په حدیث کې چې امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی. هغه فرمایي من وجد ساعة ولم يزحي فلم يحضر مصلانا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د قربانۍ وس، توان او طاقت لري، د صاحب استطاعت دی او د قرباني ونه کړله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت حکم مرتب کړی دی او سخت امر یې کړی دی تاکید دپاره چې دی د عیدګاه ته د لمونځ دپاره نه راځي. چې د وس او توان او طاقت شته او قرباني ونه کړه نو عیدګاه ته د لمونځ دپاره نه راځي. فلم یحضر مصلانا، دی د عیدګاه ته د لمونځ دپاره نه راځي. بل الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي فصل لربک وانحر، ای پیغمبره د خپل رب دپاره لمونځ ادا کړه، وانحر او قرباني وکړه. نو حسن بصري رحمه الله فرمایي چې د دې نه مراد د عید الاضحی لمونځ کول دي. فصل لربک وانحر، خپل رب دپاره لمونځ وکړه، وانحر او دا امر دی انحر، قرباني وکړه. نو د دغه دلایلو په بنا باندې دی څه وایي چې قرباني واجب ده او یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سخت امر مرتب کړی دی او بل د قرآن عظیم شان امر دپاره د وجوب وي، نو دې د وجې نه وایي قرباني واجب ده. نو دلته فضیلت ډېر زیات دی. که فضیلت د قربانۍ وګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت بیان کړی دی چې په کوم ورځ باندې حیوان ذبح کیږي د عید الاضحی په ورځ باندې او د حیوان وینه خون د ځمکې ته رسیږي، الله سبحانه وتعالی د بنده تمام ګناهونه بخشش کوي. دا وینه چې ځمکې ته رسیږي الله د ده ګناهونه بخشش کوي. نو په دې وجه باندې چې فضیلت ډېر زیات دی او بل په دې ورځ باندې قرباني کول الله سبحانه وتعالی په دې باندې ډېر سخت خوشحالېږي. ولې خوشحالېږي؟ ځکه چې مشرکانو به د غیر الله دپاره ذبحه کوله او مسلمانان هغې په دې ورځ باندې د الله دپاره ذبحه کوي. مشرکانو چې به ذبحه کوله د بوتانو په نوم باندې به کوله، دا اوښ یا شوتر دا چې به ذبحه کوه دا د فلاني بت دپاره، دا د فلاني بت دپاره، په هغې باندې به هغې دپاره به قرباني کوله. او نن په دې عید الاضحی په ورځ باندې دنیا تمام مسلمانان د رب العالمین د هغه په نوم باندې ذبحه کوي. بسم الله الله اکبر، د الله په نوم باندې ذبحه کوي. دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی دپاره حیوان ذبحه کول فضیلت یې دومره ډېر الله مقرر کړی دی چې وینه ځمکې ته رسیږي الله ستا ګناهونه تمام بخشش کړي. اوس که د کوم کس استطاعت نشته دی، بیا دلته احناف چې کوم دي هغې وله شرط مقرر کړی دی. شرط دا د احنافو دی، نور د جمهور علماو چې دی هغې وله شرط تعین کړی نه دی. هغې وایي هر هغه کس باندې چې سرسایه کېږي صدقه فطر کېږي، هر هغه کس چې زکات ورکولی شي، صدقه فطر ورکولی شي، هغه باندې قرباني هم لازم ده. لیکن احنافو ته شرط یې غوښتلی دی چې څنګه د زکات دپاره شرط دی نصاب، وایي دغه شان د هغې دپاره شرط دی. او نور علما چې دی هغې ورته شرط نه تعین کوي. اتم فضیلت چې د 10 ورځو له د ذوالحجې له ورکړی شوی دی او دا د الله په نسبت باندې افضل ایام دي د دنیا، بهترین ایام دي. هغه په دې وجه باندې چې په دې کې ایام تشریق راځي. کومې ورځې پکې راځي؟ ایام تشریق.
او د هغه ایام تشریق په باره کې الله قرآن کې داسې فرمایلی دي چې واذکروا الله فی ایام معدودات. تاسو د خپل رب ذکر وکړئ، خپل رب یاد کړئ، د خپل رب لوی بیان کړئ په کوم وختو کې؟ په هغه مخصوص اوقاتو کې. نو حافظ ابن کثیر رحمه الله هغه وایي چې د دې نه مراد هغه د ایام تشریق ورځې دي. ایام تشریق ورځې دا په دې کې ذکر کول، کوم ذکر او تکبیر لوستل، تحلیل لوستل، تمهید لوستل، دا ذکر پکې کول چې هغه ذکر کوم ذکر دی؟ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دا اذکار پکې لوستل. بیا دا تکبیرونه په کوم وخت کې لوستل؟ نو په دې باندې ځان پوه کړئ چې یو مطلق تکبیرات دي، مطلق، او یو مقید تکبیرات دي. مطلق تکبیرات دا موږ تاسو هر وخت وایو، هر مونږ چې موږ تاسو وکړو الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، استغفر الله، استغفر الله، دا خو مطلق تکبیرات دي، ته هر وخت کولی شي چې وی وایي. یو مقید تکبیرات دي. مقید تکبیرات د عرفې د ورځې نه هم د ذوالحجه چې د فجر مونځ وشي، د عرفې په ورځ چې د سهار د فجر مونځ ادا شو، د هغې نه بعد شروع کېږي تر 14 د ذوالحجې پورې، یعنې د ایام تشریق د آخري ورځې پورې. نو دا مقید تکبیرات دي چې دا به وایي الله اکبر، الله اکبر. او یو مطلق تکبیرات دي. کوم چې مطلق تکبیرات دي دا تر د ذوالحجې په ابتدا کې ویلی شي، او دا هم د اصحاب کرامو نه ثابت دي. لکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه او ابو هریره رضی الله تعالی عنه، دوی به د ایام تشریق د ذوالحجې په دې ابتدا کې، د ایام تشریق په دې ورځو کې به دوی بازارونو لتلل او په جګ اواز باندې به دا ویل چې الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر ولله الحمد. او د خلکو به ورسره هم ویلي چې کوم خلک به موجود و هغې به واورېدل، هغې به ورسره په جګ اواز کوي. نو دا د دې ذوالحجې د ابتدا نه، لکه پرون مازدیګر د ذوالحجې میاشت ولیدل شوله، د ذوالقعدې میاشت خلاصه شوله، نو په دې کې اوس دا وخت د ایام تشریق شروع شو. نو د ایام تشریق ورځې چې شروع شولې، نو دا تقریبا 14 ورځې ته لوستلی شي چې ذوالحجې په ابتدا کې شروع کړي تر د ایام تشریق آخري ورځې پورې. آخري ورځ کله ده؟ د اختر د 3مې ورځې د مازدیګر د وخته پورې دا تکبیرات لوستل. مردانه به په جګ اواز سره وایي، زنانه به په آهسته اواز سره وایي. د امام دپاره ترتیب دا دی چې امام څنګه له جماعت نه فارغه شي، اول 3 کرته وایي استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، بیا وایي اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام. کله چې دا ویله د هغې نه بعد په جګ اواز باندې وایي دا تکبیرونه وایي الله اکبر، الله اکبر. نو دا د ایام تشریق ورځې پکې راځي او دا تکبیرونه پکې لوستل کېږي، ځکه د 10 ورځو الله سبحانه وتعالی فضیلت ورکړی دی. نه هم فضیلت چې الله سبحانه وتعالی د 10 ورځو له ورکړی دی، سبب یې څه دی؟ وجه دا ده چې په دې کې حج د بیت الله پکې ادا کېږي. د میاشتې ته ذوالحجه وایي، د حج میاشت. ولې ته ذوالحجه وایي؟ ځکه حج پکې ادا کېږي. او دې ورځو له 10 ورځو چې فضیلت ورکړی دی، یو عظیم عبادت پکې ترسره کېږي چې هغه حج د بیت الله دی، دا پکې ادا کېږي. 10 فضیلت چې الله سبحانه وتعالی د 10 ورځو ورکړی دی، سبب یې چې شی هغه دا دی چې په دې کې تمام لوی او اهم عبادات الله سبحانه وتعالی راجمع کړي دي. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت الله علیه فرمایي و دې 10 ورځو چې الله سبحانه وتعالی فضیلت ورکړی دی، وایي دا د تمام لوی عباداتو مجموعه ده. څومره لوی عبادات چې وګوري دا الله سبحانه وتعالی راجمع کړي. رمضان کې روزه نیولي، کال کې یو ځل قرباني کولي، داسې مختلف اوقات دي، کال چې پوره شو نصاب در باندې راغلی، که زکات ورکول دي. لیکن د 10 ورځو کې دا تمام عبادات کېږي. وقوف عرفات پکې کېږي، حجین په رکن اعظم هغه په عرفات کې ودرېږي، دا پکې ترسره کېږي. حج د بیت الله پکې ادا کېږي، د عید الاضحی لمونځ پکې ادا کېږي، قرباني پکې کېږي، د عرفې روزه پکې نیولې کېږي، دغه شان تلبیه د توحید پکې لوستل کېږي. تمام حاجین دا وایي لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. دا تلبیه د توحید پکې لوستل کېږي. تکبیر، تحلیل، تمهید پکې لوستل کېږي. موږ چې ذکر کړ الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، دا پکې کېږي. صدقه پکې کېږي، د قربانۍ غوښه واخیستلی شي او دا په مسکینانو او فقراو باندې تقسیم شي. نو لوی عبادات دا تمام په دې 10 ورځو کې ترسره کېږي. نو دا د 10 ورځې دا د تمامو عباداتو یو مجموعه ده، ځکه دا بهترین ایام دي او ښې ورځې دي چې انسان پکې کار خیر وکړي. 5 وخته لمونځ پکې کول، دعا، دا هغه ورځې چې الله پې قسم کړی دی په دې ورځو باندې، والفجر وليالي عشر. نو دې د وجې نه په دې کې نیک کارونه کول، خیر کارونه کول. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځو شاهدي ورکړې چې دې نه بهترین ایام بل نشته. او فرمایي چې د جهاد فی سبیل الله نه په دې کې خیر کول او نیک کارونه کول دا افضل دي.
بیا په دې کې یو مسله بله مسله دا ذکر کوو انشاءالله وخت ولري چې هغه د نوکانو د ویښتانو مسله ده. نوکان، ناخن، ویښتان، موی دا اخیستل. کوم انسان چې د قربانۍ اراده لري او هغه غواړي چې زه قرباني وکړم، نو هغه له پکار دا دی چې په دې 10 ورځو کې د ذوالحجې میاشت څنګه ولیدلی شي، نو هغه له پکار دا دی چې خپل نوکان، ویښتان، دا ناخن، موی دا باید وانخلي د بدن د کومې حصې نه، د یو ځای نه به یې نه اخلي. ځکه په دې کې حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، امام مسلم رحمه الله راوړی دی. ام سلمه رضی الله تعالی عنها د دې حدیث راوي ده، د پیغمبرانو د امت مور ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه د دې حدیث راوي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا رأيتم حلال ذي الحجه او اراد احدكم الاضحيه ولا اخذ من شعره ولا من اسفاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ذی الحجې میاشت ولیدله، پرون اعلان وشو چې کله تاسو ذی الحجې میاشت ولیدله نو نور سټاپ، نوکان به چې کوم دی ناخلي، ویښتان به ناخلي، او د الله سره تر کوم وخته پورې حتی اضحیه، تر څو پورې چې ستا قرباني نه شي. قرباني دې وشوله بیا به ته نوکان او ویښتان اخلي. نو دې کې هم د اهل علم په مابین کې اختلاف دی. امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې نوکان نه اخیستل دا 10 ورځې وایي دا ډېر زیات فضیلت لري او ډېر زیات اجر او ثواب پکې دی، لیکن دا کار کول مستحب دي. فضیلت پکې دی، اجر پکې دی، ثواب پکې دی. او دا نوکان نه اخیستل، پرېښوستل، ترک کول نوکان، نو دا وایي مستحب عمل دی. امام شافعي رحمه الله وایي کوم سړی چې قرباني کوي نو هغه دی دا نوکان ناخلي، که ویې مکروه تنزیهي دي، دا هغه دا حکم دی. دلته د امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه داسې وایي چې څوک قرباني کوي او د قربانۍ اراده لري، وایي هغه د خپل نوکان ویښتان ناخلي، که ویې اخیستل، ویښتان یې واخیستل، نوکان یې واخیستل، وایي حرام کار یې وکړ. ولې حرام کار یې وکړو؟ وایي ځکه حدیث کې نهي راغلی ده، منع راغلی ده، ولا اخذ من شعره ولا من اسفاره. دا کار ونه کوي الله پیغمبر مې کوي، د الله پیغمبر موجودي او ما ته تو چې پلانې دا کار ونه کړي نو بیا به زما ستا طاقت وشي کار به وکړو، نشو کولی. ولا اخذ من شعره ولا من اسفاره، وایي دلته امر دی او امر چې شي هغه دپاره د وجوبي نهي شوی دی دلته. نو امام احمد بن حنبل رحم الله فرمایي څوک چې قرباني کوي او دا کار یې وکړو نو حرام کار یې وکړو چې خپل نوکان ویښتان یې واخیستل. بیا دلته کې دې د صحیح ګورې حکمتونه علماو بیان کړي دي چې دا نوکان ویښتان اصل کې مسله دا ده، زموږ او ستاسو دین چې دی دا پاک دین دی، د طهارت دین دی، او موږ او تاسو ته همیشه په پاکي باندې او په پاککاري باندې ترغیب هم راکوي، او موږ ته همیشه دا وایي چې تاسو خپل نوکان دا واخلئ او خپل ویښتان واخلئ، خو فقط چې قرباني کې د قربانۍ په وخت کې خپل نوکان او ویښتان ماخله اجر پکې دی. په دې کې حکمت څه شی دی؟ حکمت پکې دا دی یو خدای چې انسان کې لږ عاجزي راشي. همیشه انسان دا خپل ویښتان او ځان او ډول او سینګار آرایش او میک اپ خپل ځان پسې نښتي، ویښته مې تور شو، سپین شو، دا رنګونه وغیره، نو انسان پسې هر وخت نښتي. نو دې د وجې نه که دا نوکان او دا ویښتان دي دا 10 ورځې پرېښوستل، انسان کې لږ عاجزي را پیدا شي. عاجزي یو خو پکې دا وشي، بل حکمت پکې دا دی چې د حاجیانو سره ستا مشابهت برابر شي. حاجي منې کړه شوې ده چې شکار به نه کې، نوکان به ناخلي، ویښتان به ناخلي، نو ته هم د حاجیانو سره په مثل باندې برابر شي، هغه باندې چې کوم رحم ورېږي او په هغه باندې چې کوم رحمت کېږي، په تا باندې به مې یو څه حصه د رحمت وشي. د الله سبحانه وتعالی رحمت دا ادنا بانه غواړي، د ادنا بانه د نوکان او ویښتان پرېوستل، ته به هم د حاجیانو په رحمت کې شامل شي، هغې سره به مشابه شي. بل حکمت پکې دا دی چې یوازې خو د حیوان قرباني نه دي ورکول. د قرباني فلسفه څه شی دی؟ د قرباني فلسفه دا ده چې یا الله زما هر قسمه قرباني تا ته حاضره ده، دا خو لا حیوان دی، زما هر قسمه قرباني مالی جاني زه حاضر یم. نو دې د وجې نه دا نوکان او ویښتان اخیستل فقط د حیوان قرباني نه چې انسان حیوان قرباني کوي خبره خلاصه او زه خپل پاک صفا ګرځم، بلکې د ځان قرباني هم ورکول پکار دي. ځکه که تاسو وګورئ اسماعیل علیه السلام د څه شي قرباني ورکړه؟ د ځان قرباني اول الله ته پیش کړه. اسماعیل علیه السلام اول د خپل ځان قرباني پیش کړه، بیا وروسته د حیوان قرباني ته الله سبحانه وتعالی قبوله کړه. نو دې د وجې نه انسان د مال قرباني هم ورکړي او د ځان قرباني هم ورکړي. نوکان او ویښتان پرېږدي. یو صحابي راغی یا رسول الله د عدم استطاعت شکایت یې وکړو، استطاعت نشته دی، قرباني نشم کولی، د قربانۍ وس او توان او طاقت مې نشته دی. نو د الله پیغمبر ورته وفرمیل چې ته داسې کار وکړه، دا نوکان او دا ویښتان دې مه اخله، دا وساته، دا 10 ورځې. که الله سبحانه وتعالی تعالی توفیق درکړه خو قرباني به وکړي، او که وس او توان او طاقت دې ونه شو، د اختر نه بعد چې تا دا نوکان او ویښتان واخیستل، الله به تعالی د قربانۍ اجر درکړي. څومره لوی اجر ورله مقرر کړي. د الله پیغمبر چې نوکان او ویښتان مه اخله. نو دې د وجې نه دا پکې افضل او بهتر او غوره ده، او څومره چې انشاءالله تعالی زموږ تحقیق دی چې نوکان ویښتان دا پرېښوستل دا صحیح دي او اخیستل یې صحیح نه دي.
ځکه چې امام احمد بن حنبل رحمه الله رای ته وګورو نو هغه چې حرام دی دا کار دی وکړو نو نوکان او ویښتان دا پرې خوستل او الله سبحانه وتعالی به ان شاء الله تعالی په دې باندې هم موږ تاسو له اجر راکړي او دا دومره ورځې نه دي چې مثال خبره یا یو میاشت یا شل ورځې یا لس ورځې دی یو هفته ده موږ تاسو هر جمعه په کاری کوو نو ان شاء الله تعالی دومره ورځې پکې نه دي نو دغه کوم دوستان اودهیه کوي قرباني کوي هغه خپل نوکان ویښتان هغه ماخلي الله سبحانه وتعالی به دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي تاسو له هم ان شاء الله تعالی د دې برخې حصہ به ذکر کوو دعا وکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين إله العالمين تدمن راضي شي يا الله راضي چې موږ راضي چې ماورد القديم باندې عمل کولو توفیق راکړي رب العالمین زمون هر ګناه ساده رحم په وسیله باندې موږ ته بخشش کړي څومره حاجن چې رب العالمین د حج اراده کړی دی روان دي رب العالمین سفر به خطر کړي یا الله حج قبول کړي یا الله امت د پاره چې څومره حجاج کرام دعاګانې کوي یا الله ته دعاګانې قبول کړي یا الله څومره مسلمانانو چې د قرباني اراده کړی دا او د اضحیه اراده کړی دا رب العالمین ته قرباني د خپل رضا په خاطر باندې قبول کړي یا رب العالمین دې تمام قربانیانو په وجه باندې ته زموږ په وطن کې خوشحالي راولي یا الله الترحم راولي رب العالمین ته د موږ ناراضي شي او دعوانا الحمدلله